عبدالحسیب. زه هغوی نن ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې هغوی نن راغلي دي او دونه موږ ته قیمتي وخت راکړی دی چې کوم 300 اورفنز دی ویډوز دی هغوی ته چې کوم دی فوډ پیکیجز ورکړي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یہاں پہ 300 آرفن فیملی سپورٹ پروگرام کے بیواؤں کو الخدمت فاؤنڈیشن پشاور کی طرف سے رمضان کا تحفہ دیا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان کے اس بابرکت مہینے میں آج الخدمت فاؤنڈیشن پشاور کی طرف سے جو یتیم بچوں کو وہ سپانسر کر رہے ہیں ان کی ماؤں کو اور بچوں کو آج بلایا گیا ہے اور یہ عید گفٹ فوڈ پیکج ان کے درمیان ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے. اس دوران الخدمت فاؤنڈیشن پشاور میں 1200 زیادہ فوڈ پیکج کی تقسیم کا عمل مکمل کر چکی ہے اور بنیادی طور پر رمضان اور خصوصاً عید کی خوشیوں میں ان تمام فیملیز کو الخدمت فاؤنڈیشن شریک کروا رہی ہے کہ جن کے گھروں میں یہ بنیادی ضروریات کی کمی ہے اور ان کی فیملیز کے لیے انشاءاللہ یہ پورا مہینے کا ایک فوڈ پیکج بھی ہوگا اور ساتھ یہ عید گفٹ بھی ہوگا. اور تو ہم مشکور ہیں تمام ڈونر کے اور خصوصاً سوئی نادر انگیز کے کہ جن کے تعاون کی وجہ سے یہاں پر یہ اتنی اچھی ایکٹیویٹی ممکن ہو سکی اور ان فیملیز میں اور ان ویڈوز اور ان بچوں کے لیے انشاءاللہ یہ خوشی کا باعث بنے گی. نن چې دا کم پروګرام الخدمت فاؤنډیشن ضلع پېښور منعقد کړی دی دا هر کال زمونږ د الخدمت فاؤنډیشن ضلع پېښور کوي او خو دې وخت کې دا یو سپیشل پیکیج دی چې د سوی ګیس ډپارټمنټ سایډ نه الخدمت فاؤنډیشن ته ډونیټ شو او دې وخت کې زمونږ 300 ماشومان دې وخت کې موجود دي. زمونږ ارفن ماشومان دي چې کوم هغه ماشومان یا هغه میندې دي چې کوم موږ سره رجسټرډ دي. دې وخت کې لکه هغه ماشومان را جمع شوي دي او دې نه بعد 600 چې کوم فوډ پیکیج دي